زما نوم شیرزاد احمد خیل دا د دې پورې کلي اوسېدونکی موږ سهار 9:30 بجې شاوخوا موږ راتللو نو چون د کښتۍ یا ظرفیت هم کم و خو د مشکلاتو له وجې موږ کې ډېر کسان راکېناستلو هر یو ځان رسوي خپل هدف ته نو دغه بره ساحه چې ګورئ دې نیمایي سیند ته چې راورسېدلو د جنریټر اوبه تېرې کړلې او د اوبو تېرېدو نه بس ګل شو چې ګل شو بس خلکو شورش ډېر څه همداسې کښتۍ ننوته اوبه داسې هم راواوښتې داسې هم راواوښتلې خو چې دې بل ته راورسېدو همداسې کښتۍ ننوتله کښتۍ ننوتله نو بس هر سړی په خپل ځان شو هېڅ چا هم دا داسې نه ده کړې چې مثال یو کس دوه ته د لاس ور واچوي ډک سیند ده خو نړۍ سیند ده دې کې هېڅوک نشي کولی چې مثال بل سره چې لازمه همکاري وکړي خو هر سړی مونږ هم خپل کوشش وکړو نور هم وکړو خو دې خوا ته راووتلو نارینه او زنانه او ماشومان یې بس همڅه ښکته را روان کړي او بس دې ته راووتل دې ټاپو ته راووتل بیا مو نورې کښتۍ بله کښتۍ پسې راوستله بره نو هغې کې بیا داسې راپورېستل دې ته راغللو کلینیک ته مو انتقال ما د خولۍ څادر همدغسې په ولې پروت و واسکټ مې وتاړه ټلیفونونه مې په بډو کې ومنډل او بس چې څنګه واوښتله د خلکو ته مې غږ ور واچاو د ډاډګیرنې په موقع چې تاسې دا لرګی ونیسئ لرګی نه ډوبېږي چې هر چېرته یي تاسې دا لرګی باسي نو هماغه و چې لرګی نیولی و دې چل ته راووتلې نو ما چې خېڅ کړه ما نه مخکې داسې 7 کالو ماشوم روان و نو هغه راته غږ وکړه چې کاکا ما پرې نه دي دې سیند کې نو ما ورته ویل چې تکړه سه بچی ته وتی شي نو بس همغه سره مې هم کومک کاوه بس همسې د کاکاو دې سیند کې او څه یو بل ماشوم و هغه سړی و هغه زوی و هغه نه مې خپل زوی راواخېست هغه مې یو لاس کې مې دا زوی نیولی و او یو دا ماشوم و دا 7 کلن او هغه هم دغه بلې ونې ګورئ دې ته هم راویستلې بس هغه هم چې راویستلې مونږ هم اوبه تېرې سوې وې نو بیا مونږ هم